ویل چا څه ارمان دی ویل هر سړي خپل ارمان وی د خلکو ارمانونه یې کړه چا ویل زما دا ارمان دی چا ویل زما دا ارمان دی چا ویل دومره ارمان مې چې دومره پیسې راسه ملاو شي سونه راسه ملاو شي چې د الله په لار کې خرڅ وکړم دا صدقې ماله ډېر خوند راکوي چا ویل زما دا ارمان دی چا دا ارمان دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه او فرمایل زما یو ارمان دی ویل صحابو ته امیر المؤمنین ارمان دې څه دی بل ارمان مې دا دی چې ما سره یو څو کسان را سره وي د ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه معاذ بن جبل رضی الله عنه سالم مولا د حذافه او دارنګي حذیفه بن الیمان رضی الله عنهم د دې پشان کسان را سره وي کنه چې ما د خلکو خدمتونه کړي او ما د دین خدمت کې دا لګولې وي د ارمان مې ویس ارمان مې نشته چې دا کسان زما سره ډېر راسوي نو خبرې ته یو څو کسان دي مقصد دا و چې د دې په شان نیکان خلک زما سره وي زبر دي معاشره اسلام کوم او زبر دي خلکو خدمت کوم په دین کې به زه لګوم